پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي. پر تقوا ولاړه کورنۍ خبرې واوره. درنو اورېدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. یو ښې ژورې واوره، غوږ ورته کښېږده ښه په سوچي برابرې واوره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه مسلمانې خورې، ای نسل جوړونکې، ای د مسلمانانو ځوانانو مشرانو او لارښودو مورې، ته په ژوند کې د خپل مسؤلیت له کبله د الله په وړاندې مسؤوله یې. الله به درنه پوښتنه کوي ته ولې پیدا شوې، ولې رامنځته شوې، ولې د دغې ځمکې پر سر ژوند کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې ته یو ستر ماموریت راوړ. هغه یې مور، ښځه، خور، ښوونکې، روزونکې، سرپرسته او ساتندویه وګرځوله. غواړم په دغو خپرونو کې له خویندو او میندو سره پر ځینو مسائلو خبرې وکړم، خو هغو خویندو سره چې له الله او د آخرت د ورځې له بدې سزا څخه ویریږي. الله رب العزت ټول خلک سړي او ښځې مخاطب کړي. د فاسقانو، فاجرانو او اشرارو له یادولو وروسته فرمایي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. د هغو رب ورته په ځواب کې فرمایي زه له تاسې نه د هیڅ یو عمل نه ضایع کوم، که نارینه وي که ښځینه. تاسې ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. دا نه چې ښځه په دنیا کې عمل کوي الله یې په آخرت کې بدله ورکوي، او نارینه وی کوي الله به په آخرت کې ورکوي. نه، که نارینه وي او که ښځینه وي چې په دنیا کې نیک اعمال ترسره کوي الله د دې نیک عملونه نه ضایع کوي، الله به په آخرت کې بدله ورکوي. همدارنګه په صورت احزاب کې 15 آیت کې الله فرمایي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. بشک مسلمان نارینه او مسلمانې ښځې، مؤمنان نارینه او مؤمنې ښځې. دا نه چې په ایمان کې او په ثواب کې سړیو ته ترجیح ورکول شوي او ښځې له پامه غورځول شوي، کله هم نه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د ښځو د حقوقو او په ژوند کې د هغو د رول او نقش په تړاو یې خبرې وکړي او له هغوی سره د ښه چال چلند سپارښتنه وکړه، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهیده چې ښځه د سړي نیم ژوند دی او د مشرانو، عالمانو، لارښودانو او نورو اتلانو روزنه د همدغې ښځې مسؤلیت او دغه چارې همدغې ښځې ته ورترغاړه دي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حج اکبر کې فرمایي واستوصوا بالنساء خیرا فانما هن عوان عندکم. رسول الله فرمایي په خپلو کې له ښځو سره د ښېګڼې سپارښتنه وکړئ، ځکه هغوی له تاسو سره اسیرانې دي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. په تاسو کې غوره هغوی دي چې د نورو په پرتله له خپلې کورنۍ سره ښه وي، او زه په تاسو ټولو کې له خپلې کورنۍ سره ښه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم
بهترین سړی موږ ته هغه معرفي کوي چې هغه له خپلې کورنۍ سره ښایسته اخلاق ترسره کوي او دا وایي چې په تاسو ټولو کې زه غوره یم ځکه زه د خپلې کورنۍ سره ښه چال چلند کوم او له هغو سره اسلامي اخلاق او اسلامي رویه مخته وړی د بخاري حدیث دی چې حضرت اسما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولاړه او وی ویلې د الله رسوله سړی له تا سره په ګډه جهاد ته ځي حج کوي او له تا سره اوږه په اوږه جنګیږي موږ ته هم یوه ورځ په پام کې ونیسه چې د الله رب العزت له اجرونو او د الله رب العزت له ثوابونو نه موږ محرومې نشو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دوشنبې د ښځو د ښودنې روزنې او نورو مسائلو لپاره ځانګړې کوي په مخکې خپرونو کې مې تاسو ته وویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د پردې تر شاته وه دا نه چې په یو مجلس کې په ګډه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښځې کینی امام بخاري په خپل کتاب کې په دې تړاو یو ځانګړی باب ټاکلی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لورګانې ډېرې ګرانې وې او خپل سفر به له دوی سره په خدای پامانی پیلوه او بیرته به چې راوګرځېده ته هر څه وړاندې به د دوی لیدو ته محمد رسول الله ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه تیاره شپه کې د فاطمې رضی الله عنها لیدو ته ورځي فاطمې ته او د هغې خاوند حضرت علی کرم الله وجهه ته څه وایي الا تصلیان الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران 34 رسول الله خپل لور او خپل تره زوی او زوم ته څه وایي آیا لمونځ نه کوئ آیا تاسو ته داسې یو څه ونه ښیم چې ستاسو تر خدمتګار هم غوره وي رسول الله یې ورښیي ورته وایي 33 ځلې سبحان الله ووایئ 33 ځلې الحمدلله ووایئ او 34 ځلې الله اکبر ووایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لور فاطمې رضی الله تعالی عنها ته د الله تعالی پر یووالي تقوا او له یوازیني ذات سره پر اړیکې جوړولو او ټینګولو روزنه ورکوله اقبال لاهوري په خپل شعر کې فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها داسې ستایي هي بنت من هي ام من هي زوج من ذا یساوي فی الانام علاها هغه د چا لور ده هغه د چا مور ده هغه د چا میرمن ده په مخلوقاتو کې تر هغې غوره څوک دي تاسو پلار ته وګورئ محمد رسول الله تاسو زوی ته وګورئ چې دا د هغې مور ده حضرت حسین او حسن رضی الله عنهما خاوند ته وګورئ حضرت علی کرم الله وجهه بیا څه وایي اما ابوها فهو اشرف مرسلی جبرائیل بتوحید قد ربها پلار یې غوره رسول دی چې جبرائیل د توحید او د یو الله پر عبادت وروزه د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها په نبوي کورنۍ کې ژوند وکړه له ایمان او قرآن څخه خړوبه شوه او د لا اله الا الله کلمې سره وزیږېدله نو مسلمانې خورې خپل زړه پر ایمان سنبال کړه ډېرې ښځې خپل زړونه په سرو او سپینو زرو آباد کړي خو له زړونو یې د ایمان جذبه او قوت کوچېدلی وي هغه د الله رضا د الله محبت د الله سکون او آرامه ژوند له لاسه ورکړی وي ځکه چې یوازې د الله په رضا کې ژوند او خوندیتوب شته په بل هیڅ کې هم خوندیتوب او سکون نشته الله په سورة طه کې څه وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله رب العزت فرمایي څوک چې زما له ذکر او زما د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي
سکون او آرام اطمینان به نه لري او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅوو د قبر نه به ړوند راپاڅیږي هغه به ووایي چې ای زما پروردګاره زه خو په دنیا کې سترګور وم هر څه مې لیدل دلته تا ولې ړوند راپاڅولم الله رب العزت به ورته وفرمایي هو په همدې شان دې زموږ آیتونه چې تا ته راغلي و طاهر کړي و هماغسې ته نن هیرول کیږي چا چې په دنیا کې د الله آیتونه هیر کړل د الله د احکامو او د اوامرو نه مخ واړوه په آخرت کې به الله ړوند راپاڅوي نو ګرانې خورې ته د الله اوامر مه هیروه ته د الله احکام مه هیروه ته متوجه شه چې الله ماته څه وایي د الله پیغام ماته څه دی هغه په خپل ژوند کې عملي کړه داسې نه چې الله دې د آخرت په ورځ ړنده راپاڅوي ته باید د نیکو ښځو ژوند لیکونه ولولې وایې ورې او د هغوی پر پل قدم کیدې او د هغوی لاره تعقیب کړې حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها د فرعون ښځه هغه پوه شوې وه چې د الله پرته کوم بل پالونکی ذات نشته پر همدغه ذات ایمان راوړ او خپل زړه یې د ایمان له نوره ډک په داسې حال کې چې د هغې خاوند فاجر دجال او کافر و خو هغې د رحمان ذات بندگی وکړه او په ډیرې عاجزي سره یې الله ته د دعا لاسونه لپه کړل داسې ویلې رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین څه وایي آسیه ای زما پروردګاره ای زما ربه زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ که او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ما ته نجات راکړه علامه ابن قیم رحمه الله لیکي هغه د فرعون په دنګو ودانیو او ښکلو ماڼیو کې تنګه شوې وه ځکه چې پر هغوی د الله پاک لعنت ویل شوی و هغې د یوازیني ذات الله تعالی د ګاونډیتوب غوښتنه وکړه هغې په جنت کې د میشتېدو سوال وکړه الله پاک هم غوښتنه ومنله او په نیکو صالحو او عارفانو په ډله کې نوم ورثبت که د هغې نوم یې په خپل کتاب او په قرآن کې ولیکه چې تر قیامته پورې به د هغې نوم پاتې وي او زموږ او ستاسو په ژبه باندې به یادیږي ته واوره ګرانې خورې آسیه د فرعون ښځه وه هغه الله ته د عاجزي لاسونه لپه کوي او دا وایي چې ای زما ربه ماته په جنت کې کور جوړ که د فرعون او د هغه د بد عمل نه ای الله ماته نجات راکړه نو تم راشه الله ته دې متوجه شه خپل جامه وګوره خپل اخلاق وګوره خپل ورځنی عبادت وګوره چې د یو مسلمانې ښځې په صفت باندې ته څومره د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند دی او که خدای مکړه زموږ کړنې د اسلام نه خلاف وي د الله د اوامرو نه خلاف وي بیا به د الله د عذاب نه هیڅوک د الله په وړاندې موږ خلاص نه کړي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مور کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی هغې د یوې ډالۍ د موندلو هڅه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړي خو د خپل زړه له ټوټې او زوی انس څخه یې پرته بل څه پیدا نه کړل حضرت انس رضی الله تعالی عنه یې ولمبوه پاکې جامې ور واغوستلې او عطر یې پې وشیندل دغه لس کلن ماشوم یې محمد رسول الله ته بوته او ویې ویل ای د الله رسوله انس زما زوی دی زما په ژوند کې تر ټولو خوږ او ارزښتناکه دی تا ته یې ډالۍ کوم چې د ژوند تر پایه ستا خدمت وکړي او ورته دعا وکړه محمد رسول الله وفرمیل ای زما پروردګاره اوږد عمر ورکړي مال او اولادونه یې زیات کړي او ګناهونه یې ور وبخي هغه راځي د خپل زوی محمد رسول الله ته ډالۍ کوي آیا مورې او خورې تا د خپل زوی د محمد رسول الله د دین موافق وروزه او کړي داسې پرېښود نو هغه دروند مسئولیت خورې چې الله ستا پر اوږو ایښی الله به د آخرت په ورځ تا نه په دې اړه باندې پوښتنه کوي نو دا هغه مؤمنه ښځه ده
چې ډالۍ یې په اسلام کې تر ټولو غوره ډالۍ بلل کیږي او محمد رسول الله ورته د اوږد عمر دعا کوي یا نست. په دې هکله به نور مورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي کڼې پښتۍ د حوا ورې څو خبرې واوره له مینې ډکې ښې خوږې لکه شکرې. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها په نورو خپرونو کې تاسو هم اورېدلي چې 4 زامن یې درلودل او په خپلو 4 واړه زامنو یې قرآن حفظ که. محمدي لارې ته ورسیخ او د جماعت لاره یې ورښودله. کله چې د قادسیې جګړه پیل شوه خپلو 4 واړه زامنو ته ولاړه او ورته یې وویل کفنونه مو پر غاړه کړئ. هغوی ومنل او کفنونه یې واغوستل. هغې خپلو زامنو ته داسې سپارښتنه وکړه زما زامنو په الله قسم چې له تاسو سره مې جفا نه ده کړې، یعنی ستاسو کومه حقوق چې پر ما باندې ول، ستاسو کومه روزنه او تربیت چې په ما باندې لازم ول، هغه ما سرته رسولی. ستاسو له پلار سره مې دوکه نه ده کړې. کله چې د جګړې میدان ته ورننوتی د دښمن په اتلانو پسې وګرځئ، هغوی ووژنئ، توره مو وچلوئ، ښایي الله پاک په خپله لاره کې ستاسو په شهادت سره زما سترګې یخې کړي. مسلمانه او نیکه ښځه داسې وي. تاسو د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها ژوند وګورئ چې د خپل اولادونه څنګه روزي او 4 واړه اولادونه د الله رب العزت په لاره کې په شهادت رسیږي او د هغو په مړینه او د هغو په شهادت باندې صبر کوي. د الله رب العزت نه د دوی بدله په آخرت کې غواړي. تا مور خپل اولاد کله داسې روزلی؟ د اسلام مبادی او د اسلام ارکان دې خپلو اولادونو ته کله ورښودلي؟ نو مسلمانه او نیکه ښځه داسې وي او خپل اولادونه د اسلام او قرآن پر بنسټ د یو ذات عبادت ته داسې روزي لکه څنګه چې حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها وروزل. همدارنګه حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها په خپلو لورګانو اسلامي حجاب واغوست. د خپلو اولادونو په زړه د الله ډار ځای که او د نبوي سیرت سره سم د خپل اولادونه وروزل. نو ګرانې مورې، تا کله د خپلې لور جامې ته کتلی دي چې دا زما لور جامه د اسلام او د الله د وینا او د محمد رسول الله وینا سره موافق ده؟ آیا کله چې ستا لور فاسدې جامې اغوستې هغه جامې چې یو مسلمان سره نه ښایي کله دې ممانعت کړی چې لورجانې دا ما غونده؟ د الله حضور ته به درېږې مورې، الله به درنه پوښتنه کوي. د خنسا زامن د جګړې میدان ته ننوتل او د الله په لاره کې د شهادت جامونه یې نوش کړل. هغې ته د زامنو د شهادت خبر ورسید. هغې ویلې د الله شکر دی چې زما د زامنو په شهادت یې زما سترګې روښانه او یخې کړلې. هغه د خپل 4 واړه زامن د الله د دین او د الله د کلمې د اوچتولو لپاره فدا کوي او شکر پې اوباسي. خو چې کله زموږ اولاد خلاف کار کوي یا زموږ لورګانې د اسلام نه خلاف جامې اغوندي، د هغو معنی نه ګرځو داسې نه چې زموږ نه خفه نه شي. الله به درنه پوښتنه کوي مورې. نو ای مسلمانې خورې، موږ په خپلو کورونو کې ایمان ته ډیره اړتیا لرو. ایمان د هلکانو او نجونو په 5 وخته لمونځ کې نغښتی دی. موږ باید په همدې بنسټ هغوی وروزو او د لا اله الا الله محمد رسول الله شیدې ورکړو. کله وختي سهار پاڅېدلې کتلې دي چې ستا زامن مونځ کوي که نه کوي؟ کله سهار وختي پاڅېدلې مورې کتلې دي چې ستا لورګانې مونځ کوي که نه کوي؟ یا خپله هم د غفلت په خوب پرته یې او د هغوی نه داسې ناخبره یې؟ الله ته به څه ځواب وایي؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا.
ونحشره یوم القیامت اعما. داسې کسان به الله د آخرت په ورځ باندې ړانده راپاڅوي او دا به وایي چې یا الله زه خو په دنیا کې لیدونکی وم ولې د زړون راپاڅولم. الله به ورته ووایي چې داسې زما آیتونه تاسو ته درغلي ول، تا هغه هیر کړي وه، نو نن ورځ ته هم هیر شوی. مور ستره مدرسه ده. هر کله چې مور اصلاح شوله، الله پاک د هغې پر مټ دین او ټولنه اصلاح کوي او بیا همدغه مور وي چې نیکان او غوره انسانان روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. هر کله چې مور له ماتې سره مخ شي، ټولنه ماته خوري او په پایله کې هغه حالت رامنځته کیږي چې موږ په خپل نننی وخت کې ورسره لاس او ګریوان یو. ځکه میندو ماتې خوړلې دي، د خپلو اولادونو سالمه روزنه نه ده کړې، نو ای مورې ستا دې پر الله قسم وي چې د الله دین او د محمد رسول الله رسالت خپل او تقوا غوره کړه. ولې تقوا غوره کړه؟ ځکه چې موږ له هغه پرته بل ساتونکی او حافظ نه لرو، د هغه الله نه وویریږه. له الله څخه ویره په ژوند کې د اسلامي اصولو په پلي کولو او له منکراتو څخه په ځان ساتلو رامنځته کیږي. هر کله چې ښځه له الله څخه وډار شي او تقوا خپله کړي، ناوړه حرام او فتنه خپرونکي کارونه نه ترسره کوي. تقوا د قیامت د ورځې په سختیو کې هم په کار راځي. کله چې هم ښځه په قبر کې کیښودله شي، له ډیرو سختو او دردونکو پیښو سره به مخامخ شي. خو چې د الله ویره وي، بیا به قبر تا لپاره جنت ګرځول کیږي. هلته بیا نه ډار شته او هلته نه بیا ویره شته. همدارنګه مورې خپله هم اسلامي حجاب وکړه، اسلامي جامه واغونده او خپلو اولادونو ته هم اسلامي لباس ور واغونده. د هغه لویه نښه ده چې محمد رسول الله له ځان سره راوړي. دا ښځو ته یو داسې ارزښت دی چې له مسلمانې ټولنې پرته کومه بله ټولنه ترې برخمنه نه ده، بلکې ډیرې داسې نورې ټولنې شته چې خپلو شخصي ګټو ته په کتو د حجاب غوښتونکي دي. حتی اوس غیر مسلمانان په دې باندې هم پوه شوي دي که زموږ ښځې بې حجابه او بې پردې وګرځي، موږ په مصیبت او بدبختیو حتی په تجاوز کې غورځېږو. هغو ته وایي چې حجاب وکړئ. همدارنګه ګرانې مورې د خپلو زامنو او لورګانو په روزلو کې تقوا خپله دنده وګرځوه او بالآخره مورې او پلاره په واده کولو او د خپل ژوند د شریکه په انتخابولو کې تقوا ته لومړیتوب ورکړئ. یعنې خپلو زامنو ته هغه نجنۍ غوره کړئ چې هغه بادیانته وي، مسلمانه وي، او همدارنګه خپلو لورګانو ته هغه ځوان غوره کړئ چې هغه د الله د دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پابند وي. ځکه الله واده د سړي او ښځې ترمنځ سنت ګرځولي. الله فرمایي ولقد ارسلنا رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریه. له تا څخه مخکې هم موږ ډیر پیغمبران لیږلي او موږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي ول. دا ځکه چې ناموس ښځه او کورنۍ خوندي وي، دا په دې خاطر چې امت پاک ویاړمن او سپېڅلی پاتې شي. زموږ په ټولنه کې ځینې داسې خلک شته چې د خپلو لورګانو له واده سره مخالفت لري او خپلې لورګانې په خپل وخت سره نه ورکوي، چې همدغه کار په کور کې د ډیرو نجونو د زړښت او پاتیوالي لامل شوی دی او پلار او مور به د آخرت په ورځ الله څخه مسؤول وي. نه نو مورې راشه د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واوره. هغه مسئولیت چې د اسلام مقدس دین ستا پر اوږو باندې ایښی، د دې مسئولیت نه ځان خلاص کړه چې د آخرت په ورځ الله څخه په اوچته غاړه باندې او په سره مخ باندې ولاړه وي. او که خپله غافله وي، اولاد روزنې ته هم متوجه نشوي، الله به د آخرت په ورځ تانه او هغه مسئولیت او یا هغه حقوق چې د اولادونو په تا باندې و، په دې اړه به الله درنه سخته پوښتنه کوي. د الله نه ځان لپاره، تاسو دپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو او میندو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. دستا په حقله پیدا شوي اندېښنې را سره، یو خوا ناوړه رواجونه عنعنې را سره، بل خوا د ظلم او ستم دي افسانې را سره. د
دا لفریب و مکر ډکی زمانی را سره د دوستۍ رنگ کی ستا دښمن در نستا پت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي د دوستۍ رنگ کی ستا دښمن در نستا پت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي